استان منز نو رکوع دې رکوع نه وکړه سجده دې سجده نه وه قومه دې قومه نه وه لهذا اوله خبره داره ان الله یامرکم بالعدل الله موږ ته د عدل حکم کوي او عدل لومړی د خدای سره دی هغه به هر مسلمان کوشش راکړي خپل عمل کې تبدیلي راولي الله په دې وخت کې ماته څه وایي د غم په وخت کې الله ماته څه وایي د شادۍ په وخت کې الله ماته څه وایي د لمانځه په مبارک کې الله ماته څه حکم کړی ګورئ دا لمنځونه ښه پر وخت باندې کوئ واحد انسان چې د ګناهونو څخه اوسا راګرځي واحد شی چې کوم دی هغه لمونځ دی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر یوازې لمونځ دی چې انسان د فحشاو او د منکراتو څخه راګرځي او زموږ د موجوده دور کسانو غټه کوتاهي چې کوم د په لمنځو کې ده یا یې کوو نه چې کوو یې پر سره کم باندې کوي الله الله وایي راسه یاره چابک چابک به یار لمونځ وکړه سودا به ښه په کراره به یې ته دې ته سوچ وکړې د الله بنده ته د سودا لپاره خدای پیدا کړی که د عبادت لپاره د کم شي لپاره چې عبادت لپاره پیدا کړی چې کم ستا غرض او مقصد دی هغه چابک کوې د کم شي لپاره چې نه یې پیدا کړی هغه ته تلواره کوې لمونځونه زموږ په کوم خیال باندې رکوع رکوع نه ده سجده مه سجده نه ده یو وخت مې خپل عالم ته لمونځ نه کوي تېر کړ چې ته زما د لمانځه غلطي راوښیې د الله رسول صلی الله علیه وسلم روایت دی ترغیب و ترهیب نقل کړی دی وایي د قیامت په ورځ به یو بوډا کس الله ته پیش علت تهجد منځونه مې کول لمنځونه مې دومره ډېر لمنځونه کړي شپېته اویا کال لمونځ کړی دی الله پاک به عملنامه ورته ولیکي د یوه لمانځه اجر به هم نه وي پکې پریشان شو خدای ما خو کړي دي الله وایي ستا لمونځ نه و رکوع دې رکوع نه وکړه سجده دې سجده نه وه قومه دې قومه نه وه یو صحابي راځي مسجد نبوي کې لمونځ کوي لمونځ یې وکړي نبي علیه الصلاه والسلام وایي تعال دلته راشه صلي فانک لم تصلي ورشه لمونځ یې وکړه تا لمونځ نه دی کړی یا رسول الله اوس مې وکړي نه دی کړی بیا ودرېد بیا الله رسول الله قم فصلي فانك لم تصلي ولا ارسل منځ وکړ منځ نه کړ بیا غریب لاړ منځ وکړ بیا وایي رالی دا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا ارسل منځ وکړ فانك لم تصلي تعال منځ نه کړ الله رسول صلی الله علیه وسلم ته صحابي یا رسول الله څنګه منځ وکړم نور خو مې نه دی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې تل منځ کوي سیده به درېږه قرات به کوي بیا چې رکوع ته ولاړ شې سیده به یې ټینګ به دې لاسونه پر زنګنو نیولي دي ارام به رکوع کوي بیا چې د رکوع څخه ولاړې ډایرکټ په سجدې ته نه ځې جګ به درېږه قومه به کوي قومه چې دې وکړې